السلام علیکم. یو وارې بیا زه یم وقاص احمد او را سره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. ډاکټر صاحب که مونږ وګورو په تاریخ کې د افغانستان یو لوی نوم و، که چېرته د نورو ملکونو نه مخکې نه و خو وروسته هم نه و، ښه برابر و د نورو ملکونو سره. څه داسې وجوهات رالل په تاریخ کې، څه داسې خبرې رالې چې د هغې د وجې افغانستان دې ځای ته راورسېدو او مطلب دا دی چې د جنګونو یو ګړ جوړ شو، د مسلو یو ګړ جوړ شو او خټې لوټې شو، هغه ښکلی کابل او ښکلی افغانستان روان شو. څه داسې وجوهات، څه داسې مسلې رالې؟ مونږ ته اوس هم افغانستان لوی ښکاري، تکړه راته ښکاري او که زما نه څوک تپوس وکړي چې چا د سر په بیه آزاد کړی د جهان، سترګې پټوه وایه افغان افغان افغان. نو افغانستان کې اوس هم هغه زور شته، هغه تکړهوالی شته. خو که تاسو سوچ وکئ چې کله په یو کورنۍ کې اختلاف راشي نو که هغه پنځه وروڼه وي نو هر یو ورور بل ته محتاج شي، ګاونډیانو ته محتاج شي. ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب ته خدای پاک وبخي، د هغه نه یو ورځ چا تپوس وکړی د افغانستان دا څه کیسه ده. نو هغه ورته ویې د خان محمد او د ګل محمد په پټي جګړه وه. وی خان محمد ولګېد او ګل محمد یې وویشتو. وی خان محمد جیل ته لړو او ګل محمد مړ شو او پټۍ ګاونډیانو وخوړو. اصلي خبره دا ده چې کله د نادرشاه دور و، بیا د هغه د زوی ظاهر شاه دور و، نو افغانستان کې یو خاندانی هغه دورانی سلسله وه، شاهي نظام و او شاهي نظام و، هغه را روان و. په دنیا کې بدلونونه راتلل، د بدلون هغه اثرات چې دي په افغانستان هم راتلو، په ټوله دنیا کې راتلو. ظاهر شاه چې و نو هغه وی چېرې په ټوله دنیا کې جمهوریت را روان دی، نو زه چې دی نو جمهوریت راولم. او سردار داود چې و نو دا تکړه سړی و او دی اول د سرحداتو وزیر و او ډېر کنټریبیوشنز و د سردار داود هم، او بیا هغه وزیر اعظم و، ډېر ښه پوزیشن باندې و. خو ظاهر شاه ورته وی چې که مونږ اصلاحات راولو جمهوري، نو چې څوک په اقتدار کې نو هغې به په انتخاباتو کې حصه نشي اخیستی، ووټونو کې به حصه نشي اخیستی. نو سردار داود د هغې د وجې استعفا ورکړه، هغه مرتبه یې پرېښوده، وزارت یې پرېښودو. چې وزارت یې پرېښودو نو هغه بیا هغه انتخابات نه کول، ووټونه کېدل نه. نو دغې هغه د داود په ذهن کې هغه بنیتي پیدا کړه چې دی اوس زه یې لرې کړم د سرکاره او اوس دی ووټونه نه کوي. نو سردار ولیم دغه وخت کې ډېر انفلوئنشل فیګر و. زه چې کله په 2006 کې تللی وم افغانستان ته، نو سردار ولیم ظاهر شاه سره په کرسۍ کې ناست و، ګرځېدو نه و، ضعیف و، ورسره خوا کې ناست و. نو ما ته هلته یو ملګري وویل، وی ظاهر شاه ته سردار ولی نه یېرېدو؟ نو وی چې روم ته تو نو په دوره ځان سره سردار ولی بوتو. نو چې روم ته دی رسېدلی دی نو دلته سردار داود د هغه حکومت ختم کړی دی او د خپل باچایۍ اعلان یې کړی دی. سردار داود مشر شو. سردار داود هم د دغې خاندان سړی و، خو ظاهر شاه ته په طریقه باندې میلاو شوی و باچایي په وراثت کې، او ده ته خو په وراثت کې نه و میلاو شوی. نو ده سره به خامخا دا یره وه چې ما ته په عوامو کې اختلاف جوړېږي. نو د کمیونیسټ چې کوم و نو د هغې سهاره یې واخسته او هغې له ځای په ځای باندې عهدې ورکړې. او د ده دا خیال و که چېرې سبا د کمیونیسټ ما سره اخوا دېخوا کوي او خبره بدلوي، نو زه به د افغانستان یو مذهبي معاشره ده چې زه صرف په دې اواز وکړم چې دا کمیونیسټ دي، نو عوام به خلاف شي، نو ما ته به دې مسله نه جوړوي. او هغې چې دي کمیونیسټو هغې انډرګراونډ لګیا و، ښه پوره کار یې کو، پوره د انقلاب دپاره کوششونه کول، تیاری یې کولې. د کمیونیسټو مشر چې و هغه یو ډېر دروند پښتون و او د هغه نوم امیر اکبر خیبر و. او امیر اکبر خیبر به چې ما لیدو چې کله تصویر یا دغه مونږ وینو هغه صادر په سر کړي
او چې ما هغه کله صادر کې ولید او د افغانستان د ستوري مې ولیده نو ما ته په هغه کې پښتونولي ښکاره شوه د کمیونیزم نه راته زیاته پښتونولي په هغه کې ښکاره شوه نو زما دپاره هغه زما په خیال کې دی چې زه غلط یم خو د وروسته لپاره ناقابل برداشت و د امیر اکبر خیبر په دغه ورځ باندې تللی و د باچا خان بابا تپوس له په میر اکبر خان اسپتال چې په کابل کې کم دی هغې کې باچا خان بابا داخل و نو دا هم یو بېله کیسه ده چې باچا خان بابا به علاج له کابل ته ته په هغه زمانه کې اوس خلک برطانیې ته ځي امریکې ته ځي او باچا خان بابا به کابل ته ته میر اکبر خیبر د باچا خان بابا تپوس له تللی و چې په کوم اسپتال کې داخل و نو ما یو ورځ یو مشر ته ووایي میره زما شک دی چې میر اکبر خیبر روسیانو وژلی دی نو هغه ما ته وایي چېرې په دغه سړک باندې په دغه ورځ باندې د رشیا چې کوم مشهور سنیپر و دا ټارګټ کلر چې وي هغه هم لیدلی شوی و اوس ما ته چا ویلي نه دي دا زما خیال دی میر اکبر خیبر چې ووژلی شو نو دعوا یې په سردار داود وکړه او په افغانستان کې غوبل جوړ شو سردار داود دا کار نو کړی داسې ښکاري خو د دې نیت و چې موږ به انقلاب راولو ډاکټر شیرزمان تیزی سے په دغه وخت کې په افغان کونسلیټ کې انټیلیجنس افیسر و او سید فدا یونس خټک کونسلر جرنل و نو د سید فدا یونس خټک صاحب چې دی نو د کمیونست رژیم چې څومره بادشاهان دي حکمرانان دي په هغې باندې بیل بیل کتاب لیکلی دی نور محمد ترکی باندې حفیظ الله امین باندې ببرک کارمل باندې ډاکټر نجیب الله باندې او د هغې نه مخکې هم یو اپیسوډ شته نو تیزي کاکا ما ته وی د دغې خبرې نه یو هفته مخکې وی میر اکبر خیبر ما ته سوال جواب وکړو چې زه تا سره میلاویږم نو ما فدا یونس صاحب ته ووایي چې مونږ خو لکه د پاکستان او د افغانستان هغه د ډیپلومیټک میشن پارټ یو نو خامخا زه چې تا سره میلاویږم دا یو اپوزیشن لیډر دی نو زه به د مشر نه تپوس کوم وی فدا یونس صاحب ما ته وایي چې میلاو شه ورسره وی چې زه هغه سره میلاو شوم نو میر اکبر خیبر ما ته وایي چې تاسو اوس کومې پالیسۍ جوړوئ نو هغه د کمیونست افغانستان په لاینز کې جوړې کړي او سردار داود ختم دی او زمونږ حکومت را روان دی ډېر زر وی ما ورته وی چې ته خبر یې چې سردار داود څومره مضبوط دی وی ما ته وی چې دا ټولې خبرې به ته یو هفته کې ووینئ هېڅ به هم نه وی ما بیا ورته ووی چې ګورې که د دې نه څوک خبر شو چې ته دا وایې نو تا به مړ کړي وی هغه وایي چې د دې نه ته بېغمه شه میر اکبر خیبر به پټ پټ پاکستان ته هم راته او دا اسلامي کالج کې چې بیچلر هسټل دی سټاف هسټل ورته هغې وایي نو زه چې په کومه کمره کې وم نو یو سړي ما ته ووایي وی چې زه کله دې کمره کې وم میر اکبر خیبر به راته په دې کمره کې به سملاستو خو یې پټ به راته هغه زمانه کې کمیونیزم ډېر لوی جرم و نو د کمیونیسټو دغه چې و ساتل دا هم ډېر لوی جرم ګڼلی شو نو میر اکبر خیبر مړ شو دعوه په سردار داود وشوه په هغه شپه باندې سردار داود اعلان وکړو چې دا ټول کمیونست لیډران گرفتار کړي او دا جنرال چې دی او د دې ټرانسلیشن چې دی نو ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب کړی دی د نایټس ان کابل په دغه شپه باندې دی وایي چې کله ما دا ټول گرفتار کړو نو اخیری سړی چې کم پاتې و نو هغه حفیظ الله امین و دی د پولیس مشر و دا جرنل وی چې زه لاړم د هغې کور ته نو د هغې کور نه وي دا د شپې داسې 3:30 بجې وي وی یو دوه هلکان د هغه کوره وتل نو ما هغې ودرولو چې تاسو موځئ وی هغې راته وایي چې نه دا یو چې دی نو حفیظ الله امین راته ووایي چې دا یو زما بچی دی دی د کالج سټوډنټ دی او دا بل چې دی دا د ملګری دی او وی هغې ما پرېښودو وی چې زه دننه لړم نو حفیظ الله امین ته مې وایي چې ستا د ګرفتارۍ اډر دی ما سره وی هغه راته وایي چې کښېنه اوس سار کېدونکی دی چې به اوس کې نو بیا به مونږ گرفتار کړي او وی ما د ټول کور تلاشي واغسته خو یوه کمره
وی هغه ما ته پرې نه ښوده وی راته ویل چې دې کې زنانه دي نو ما د پښتو هغه د عزت خیال وساته وی هغې کمرې ته زه لا نه رم وی زه اوس چې کله کله کښېنم او سوچ کوم چې کاغه دوه هلکان ما نه مې پرېښې او دغه کمره ما کتلې وې نو په افغانستان کې به کمیونسټ انقلاب نه و راغلی وی دې ما ګرفتار کو ما بوتو یو ځای کې چې کوم ځای کې ما ببرک کارمل و سلیمان لایق او دا حفیظ الامین او نور محمد ترکې دی ما کوم ځای کې بند کړي وو نو دی ما هلته په پټه لار بوت او حفیظ الامین مې هم هلته کښېنم وی زه چې واپس کور ته رالم وی د کابل نه ډزې وی کابل باندې ډزې راتلې وی زه په مضافاتو کې اوسېدم نو وی زه کوټې ته وختم وی وړو راته وی چې کوټې ته مه خېږه ډزې دي ډېرې وی ما وی چې نه دا خو چېرته څه چل دی نو وی زه رالم او وی انقلاب شروع شوی نو وی زه چې رالم هغې زه م وجلم خو ما ورته وی چې ما سره ټول کی لیډران دي ستاسو او که زه درته ونه ښیم نو هغې به مو وجلی شي وی په دغه وجه باندې زه پرېښودم نو وی زه ژوندی پاتې شوم او بیا وی دویمه غلطي ما دا کړې ده چې وی ما هغه پټه لار هغې ته وښوده چې په کومه لار باندې لیډران ما محفوظ دي ته حواله کړو نو که دغه ما نه وی کړی نو افغانستان کې به دا کمیونسټ انقلاب نه و راغلی اوس د سردار داود نمبر راغی سردار داود ته دې وی چې ته استعفا ورکړه او سردار داود د دې په تاریخ کې د افغانستان دا خبره د سردار داود دا دوه خبرې چې دي دا د پښتون تاریخ او د یو نر پښتون د نښې په توګه باندې لکه مونږ ویلی شو یوه خبره دا وه چې دغه وخت کې برجنیف و خروشیف نه و برجنیف و چې هغه سردار داود ته ویلي و چې ستا په ملک کې د امریکې نقل و حرکت چې دی دا زما لپاره ناقابل برداشت دی نو داود ورته وی دا به د افغانستان عوام فیصله کوي چې زه امریکې سره تعلق ساتم او که روس سره ساتم او که چا سره نه ساتم ته څوک یې چې دا خبرې کوي دا خو ته زما په ازادۍ ګزار کوي وی دغه خبره په برجنیف بده ولګېده او په دغه وجه هغه زور شروع کو چې په ده باندې تخته واړوی اگر چې د دې کوم کنسیکوینسز رالو نتیجې راووتې نو هغې روس هم مات کو روس هم تباه کو هغې وایي دا د برجنیف هم چې دی نو بېوقوفي وه چې دا کار یې کړی دی خو سردار داود دا خبره کړې وه دویمه خبره دا ده چې د ده د کور 28 کسان د ده مخکې ووژلی شو او ده ته یې ویل چې ته مونږ له استعفا راکړه او هغه ویل چې نه د کسر ګلخانې تاریخ به څه وي چې یو پښتون چاته سر ټیټ کو او هار یې ومانو شکست یې ومانو زه دا نه کوم او داود په یو اجتماعي قبر کې ښخ شو او بیا د کرزي صاحب په حکومت کې د هغه لاش راویستی شو او په بوټانو وپېژندی شو لکه دا په 79 کې دی وژلی شوی او په 2005 پوشا کې 5 نه بلکې وروستو نو د دې 79 شل کاله دغه شو او 4-5 کاله دا وروستو شو 15 کاله پس د هغه لاش راویستی شو